تازه د ملاحبت الله تازه او نوې مرکه. سلام، وخت مو په خیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. د قطر صدر اعظم ملاحبت الله سره د لیدنې ځینې جزئیات په ډاګه کړل. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثاني له CNN تلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون شنبې خپره شوه د طالبانو له لوی مشر ملاحبت الله اخندزاده سره په کتنه کې پر افغان ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو په اړه له خپلو خبرو پرده پورته کړه. په دې مرکه کې ښاغلی جاسم الثاني وایي د طالبانو مشر ته یې خپل هیواد د مثال په توګه یاد کړ چې ښځې یې په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره برابره برخه لري. نوموړی زیاتوي چې ښاغلی اخندزاده ته یې څرګنده کړه چې افغانستان هم که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري دولت ولري. ښځې د وزیرانو، سفیرانو او په ټولو برخو کې د مشرانو په توګه کار وکړي. د قطر صدر اعظم وایي چې له دې خبرو وروسته د طالبانو مشرانو لږ تر لږه په ټیټه کچه په ځینو برخو کې پر انعطاف موافقه وکړه او ویې منله چې ښځو ته به په نادولتي ادارو کې د کار او اجازه ورکوي او پرېږدي به چې اړو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.